وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه چا سره کار کوم هغه روزه خوري، ماته وایي چې ته ماته ډوډۍ تیاره کړه. نو ته هم محترمه په دې معصیت کې ورسره شریک یې وروره، ته معین فی المعصیت یې ورسره، ناروا ده وروره دا کار، الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. اخلاص خوستی په نامه یو ورور پوښتنه کوي که سړی بسم الله په زوره په مانځه کې ووایي سهون، نو سهون خو پروا نه کوي محترمه، خو دا کرا ویلل خو مستحب دي، سنت دي وروره. نو په جهر چې سړي نه وویل سوله وروره، صرف د سنت خلاف ته، الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسه. علیکم سلام. یو ورور وایي د سړي غاښ درد کوي، ګولۍ په غاښ کې کیږدي، څنګه ده چې تر تیریږي نه وروره، مشکل نه لري بیا، نو چې اجزا یې تیر نسي ترېنه. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي حقمل بلخي په نامه باندې، سهار چې وخت داخل سو محترمه تنا سنت کولی سي، بیا فرض دي، منځ کې نور نفلونه بیا د شپې به دې نفلونه کوله، شی خپل وخت لري وروره، دلته بیا نفل نه سي کی. وعلیکم سلام. یو ورور د تفخیص په اړه پوښتنه کړې ده، نو وضاحت به یې نه کوم، دی وی چې تفخیص یې له ښځې سره کړی ده، نو انزال یې سوی ده محترمه، روزه خو یې خود خرابه ده، کفاره نشته ده وروره ورباندې، الله دې جوړ لره جنتي. وعلیکم. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی د مثلا د ماخوستن دپاره اودس وکړي، چې مونځ پې وکړي، بیا تراویح وایي بل اودس چې ونه کړم اودس مې ماتېږي، نو خو ودې کې دا اوس نو څه پوښتنه ده وروره چې ته دا پوښتنه مو اوس کوې، نو خود به اودس، نو خو چې تراویح کوي بیا اودس ټینګېدلی نه سي، خو بل اودس به کوي که نه، فکر کوم روزې مو سر ته ختلي دي، داسې عجیبې پوښتنې کوئ، نو الله پاک مو جوړ. وعلیکم سلام. یو ورور وایي چې سړی د خپلې خولې لاړې راټولي کړي بیرته یې تېرې کړي، په دې روزه نه خرابېږي وروره، الله دې جوړ لره، خو ښه دا ده چې راټولې نه کړي وروره، علما وایي الله دې جوړ لره، کنې روزه نه پې خرابېږي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې بعضې خلک د اعتکاف دپاره یو څوک نیسي په اجاره باندې چې ته یې موږ جومات کې اعتکاف وکړه، دا ناروا ده محترمه، دا عبادت د کوم عبادتونه چې په حجره باندې جایز دي هلته شامي وایي بنا ضرورت ده، دا څه ضرورت ده وروره، دا هیڅ ثواب نشته ده ورته، الله دې جوړ لره، نه چې دا چا پیسې ورکړي ورته ثواب سته، نه چا چې اعتکاف کړی د پیسو په مقابل کې ورته اجر نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله محافظ و ناصر سا. حسیب الله عثماني په نامه یې ورور پوښتنه کړې چې مثلا که په حکومت کې یو سړی وظیفه لري، نو هغه ته تیل مقرر وي ماهانه، نو دغه تیل د ده نه زیاتیږي، نورو ملګرو ته یې ورکوي، صحیح ده محترمه، خو دا خو د حق د بل چا ته هم ورکولی سي، الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې نصرت وکړه. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په جومات کې دننه کتابخانه ده، که په دې کتابخانه کې سړی اعتکاف، نو هغه جومات دا محترمه که نه، که جومات کې مستقله کوټه ده، نو که جومات کې مستقله کوټه وي، نو یعنی جومات وي اصل کې، کله کله داسې وي جومات کې دننه کوټه وي، خو د جومات حکم خو نه لري، ځکه هلته جنوب داسې خلک ګرځېدی را ګرځېدی چې لکه رهبه د جومات داسې حکم لري، نو الله دې ښه لره محترمه، که خبردار چې جومات کې دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جومات ته دې راوځي محترمه، جومات کې دې ځان ته یو ځای برابر کړي. وعلیکم سلام. یو سړی مریض ده او دی دغه مریض سړی روزه نسی نیولی، نو چې نه یې سي نیولی بیا به فدیه ورکړي، دی وی دومره غریب ده چې فدیه هم نسته ده پې باندې، نو چې دی غریب ده پې فدیه نسته، بله ورځ وروره موږ د دې جواب وکړو چې بیا د دی چې شرعا الله ته مسؤول نه ده وروره، دی وایي که له بل څوک له ده نه فدیه ورکړي، نو په ده ذاتي نسته ده وروره، چې دی غریب ده په ده فدیه نسته، دی وایي که بل څوک فدیه ده ته ورکړي، یعنې د همدغه غریب مریض فدیه ده ته ورکړي، داسې دې نه کوي وروره، همغه پیسې دې ده ته ورکړي، ځکه ده نه خو فدیه نوره ساقطه سوله، دی چې غریب ده په ده باندې نوره فدیه نسته ده، چې نسته ده نو بل څوک هم چې له ده نه ورکوي نسته ده پې باندې، که خبردار ده هغه پیسې دې ده ته ورکړي چې د ده فدیه سي، او که د ده فدیه له ده نه ده ته ورکړي، دا نه ده جایز وروره، نو هسې په مشکل کې سره واقع کیږو، که خبردار ده وروره داسې دې وکړي چې ده ته یې ورکړي، ځکه له ده نه ساقطه سوله، موږ د روزې په اوایلو کې په دې مسله بحث کړی و.